سلامونه. پښتانه لا هم له یو بنیادي پوښتنې سره مخامخ دي چې آیا د دوی نجات او د حقونو ترلاسه کولو لپاره اغیزمنه او مؤثره لاره کومه ده؟ وسله مبارزه او که پر امنه سیاسي او ولسي مبارزه؟ نن چې په کوم کتاب خبرې کوو د هغه لیکوالانو هڅه کړې چې هم دې پوښتنې ته د احساساتو پر ځای د تاریخي شواهدو، احصایو یا عدد شمار او علمي څېړنو پر اساس جواب ووایي. که یو پښتون دا کتاب لولي، کېدای شي ذهن ته یو خواته د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک، د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتنو نورو سیاسي تحریکونو پر امنه مبارزې راسي ذهن ته، او بل خواته د خوشحال خان خټک، فقیر پي، حاجي صاحب ترنګزو او د افغانستان د وسلوالو جګړو او مبارزو تاریخ ورپه یاد سي. همدا هغه پوښتنه ده چې دا کتاب یې په ژوره او مستنده توګه څېړي. په پای کې کومه لاره تر ټولو اغیزمنه تمامېږي، دا به مخکې ګورو او له تاسو څخه به هم په تبصرو کې اورو. د کتاب نوم دی Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Non-Violent Conflict. په پښتو کې به داسې ووایو چې ولې ولسي مزاحمت یا مقاومت کامیابېږي، د عدم تشدد د مبارزې سټریټیجیک منطق. دا کتاب دوو څېړونکو، اریکا چنووت او ماریا جې سټیفن لیکلی دی. لکه چې مخکې مو وویل، د نظرونو کتاب نه دی، بلکې د معلوماتو، احصایو یا اعداد و شمار او علمي شواهدو پر اساس ولاړ یو تحقیقي کتاب دی. دوی د 1900 کال څخه تر 2006 کال پورې د نړۍ د 323 لویو سیاسي غورځنګونو څېړنه کړې ده. هغه غورځنګونه چې هدف یې د بهرني اشغال یا قبضې ختمول، د ډیکټیټرشپ نسکورول او یا د خلکو خپلواکي او اساسي حقونه وي. د دې تحقیق تر ټولو مهمه موندنه دا ده چې د عدم تشدد او ولسي مقاومت یا مزاحمت له لارې مبارزې د وسوالو مبارزو په مقابله کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. دوی 106 ولسي او پرامنه غورځنګونه څېړلي چې پکې 53 خپلو هدفونو ته رسېدلي، خو په مقابل کې له 219 وسوالو مبارزو کې یوازې 57 کامیابه شوي، چې دا 60% جوړیږي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې داسې ولې لیکوالان څو مهم دلیلونه وړاندې کوي. لومړی دا چې ولسي مبارزه د ټولنې ټولې طبقې یا قشرونو ته د ګډون چانس ورکوي. یعنې په داسې مبارزه کې ښځې، نارینه، ځوانان، سپین ږیري، معذوران، زده کوونکي، استادان، سوداګر، لیکوالان او هنرمندان ګډون کولی شي. حتی د ریاست په ادارو کې ځینې کسان هم ورسره خواخوږي پیدا کړي. خو د دې په مقابله کې وسله مبارزه محدوده ګډون لري. هر څوک نشي کولای وسله واخلي یا د جګړې خطر خپل ځان ومني. که موږ خپله د پښتنو وطن په پام کې ونیسو، نو د باچا خان خدای خدمتګار تحریک چې پر عدم تشدد ولاړو تر ټولو ښکاره مثال دی. همدارنګه پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو کلونو کې موږ ولیدل چې د ټولنې بېلابېلو طبقو ورسره ملاتړ وکړي. د یونیورسټۍ او سکولونو استادان، څېړونکي، ان ځینې ریټایرډ فوجیان او بیروکراټان، حاضر سرویس افسران، ښځې، ځوانان او حتی معذوره کسان بیا ملاتړ وکړي. همدارنګه د بلوچستان د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ ولسي پاڅون کې پراخ ولسي ګډون وشو. د کشمیر چې اوس کومه یکجهتي کمیټۍ ده، هغه ته تاسو وګورئ، یا په هند کې د مودې ضد ځوانان راوچت شوي دي، هغو څنګه خپل هدف ترلاسه کړ. کتاب وايي هر حکومت پر فوج، پولیسو، بیروکراسي او د خلکو پر مشروع یا جایز ملاتړ ولاړ وي. کله چې زرګونه بې وسلې خلک پر امنه مبارزه کوي، ریاست له یو سخت اخلاقي او سیاسي بحران سره مخامخ شي. که زور استعمال کړي، نو ورباندې د نړیوالو فشار یا دباو زیاتېږي. په همدې دلیل څېړونکو موندلې چې ډېری وخت د حکومت کارکوونکي یا افسران له ولسي مبارزې سره ملګري شي، یا بیا ځینې پولیسان او افسران له زور استعمالولو څخه انکار وکړي. بل دلیل دوی دا ورکوي چې که حکومت طاقت استعمال کړي، احتجاجان ونیسي، ویې ډبوي، ویې وژني، زخمیان یې کړي، نو د نورو خلکو هم غوسه زیاته شي او په هغه تحریک کې شامل شي چې ورسره
هغه تحریک لا نور پیاوړی او زورور شي. لیکوالان البته دا مني چې وسلوالې مبارزې هم کله ناکله کامیابۍ ترلاسه کړي، خو د بریا امکان یې لږ وي. د دوی د څېړنې له مخې وسلواله مبارزه ریاست ته داسې یو پلمه په لاس ورکوي چې خپلو مخالفینو ته د ترهګرو وسلوالو نوم ورکړي او د هغو پر ضد فوجي کاروایي جواز پیدا کړي. دا موږ تاسو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې لیدلي دي. خو کله چې خلک په پرامنه او قانوني اساس خپل حق غواړي، د ریاست لپاره هغو ځپل مقابلتاً ډېر ګران وي. البته دا کتاب د عدم تشدد په اړه داسې کوټلې نسخه نه وړاندې کوي. لیکوالان نه وایي چې هره سوله ییزه مبارزه حتمي بریالۍ ده، او نه هم دا وایي چې هره وسلواله مبارزه خامخا ناکامه شي. د دوی خبره دا ده چې د نړۍ د شواهدو او اعدادو شمار له مخې د ولسي تحریک د کامیابۍ امکان تر وسلوالې مبارزې ډېر لوړ دی. همدا د دې کتاب تر ټولو مهمه نکته ده. اوس ستاسو نظر څه دی؟ آیا د نړۍ او زموږ د سیمې د تجربې هم د دې کتاب له موندنو سره سمون خوري او که نه؟ خپل نظر را سره په تبصرو کې شریک کړئ. که دا ډول علمي او فکري بحثونه خوښوئ نو ویش فکر یوټیوب چینل سبسکرایب، فیسبوک، انسټاګرام او ټیک ټاک باندې یا فالو کړئ. دا ویډیو تر پای وګورئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا پورې ما عبدالي کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه مو ښه.